अस्सलाम वालेकुम नाजरीन په نننی ویلاګ کې به زه تاسو ته د پاکستان او استرالیا ترمنځ چې کوم د ون ډے سیریز شوی دی او پاکستان پکې ډیره تاریخي ګټه ترلاسه کړې ده. استرالیا په 2-1 سره په سیریز کې چې کوم دی پاکستان ورته شکست ورکړی دی او 22 سال پس استرالیا ته پاکستان په هوم ګراوند باندې شکست ورکړی دی. یقینا چې د پاکستان د کرکټ لپاره ډیره لویه ورځ ده. ټول پاکستانیان څوک چې د دهشتګردۍ له وجې پریشان دي او خفه دي او هر طرف ته ټیرر دی. په داسې حالاتو کې د دې غریب ولس په مخونو باندې د خوشحالۍ لهر تیرول چې کوم دی یقینا دا ډیره زیاته لویه خبره ده. کتونکو په نننی میچ باندې به زه رڼا اچوم خو زه به اوورال د پاکستان او استرالیا ترمنځ چې کوم ون ډے سیریز په دې باندې به زه خپل تجزیه وړاندې کوم. په دې کې به زه صرف ذکر کوم د پاکستان د بولینګ، ځکه چې دا سیریز د پاکستان د بولینګ چې کوم دی فاست بولینګ چې کوم دا غي مرهون منتو، حارث رؤوف، شاهین افریدي، نسیم شاه، دغه رنګ حسنین، دوی ډیر زیات زبردست بولینګ کړی دی. فاست بالر یو یاد مونږ ته تازه کړی دی، یعنی کلاسیک کرکټ کې چې مونږ څنګه فاست بالر لیدل کاغه به د ویسټ انډیزو، کاغه د پاکستان 2 وقار یونس، وسیم اکرم، عاقب جاویدو، نو هغه یادونه مونږ ته تازه کړی دي. کتونکو زه به ذکر وکم د پاکستان د فاست بولینګ. پاکستان فاست بولینګ چې کوم دی مونږ وګورو نو د ډیر وخت نه پس پاکستان بولینګ سایډ چې کوم دی دا ډیر زیات مستحکم شوی دی او یقینا په هر یو میچ کې، بلکې د استرالیا خلاف په 3 میچونو کې 2 میچونه وګټل. زما په خیال پاکستان 3 میچونه ګټلي دي، ځکه چې اولنۍ ون ډے د پاکستان او استرالیا ترمنځ چې کوم وه نو پاکستان صرف په 2 وکټو باندې بایللې وه او پاکستان په هغه میچ کې 21 ایکسټرا رنز ورکړو. د دې نه علاوه 2 کیچونه ډرا کړو، یو ریویو نو اغسته. نو دا 3 غلطۍ چې کوم پاکستان کړوي په اولنی ون ډے میچ کې، کوم چې په ام سی جی کې لوبېدلو ملبورن کرکټ ګراوند کې تاسو کتلو په 2 وکټو باندې استرالیا ګټلو. یقینا که دا غلطۍ نه وي شوې، په دې کې که 2 غلطۍ هم نه وي شوې نو پاکستان به په اسانۍ سره دا میچ ګټلی و. کتونکو زه به ذکر کوم د پاکستان چې کوم ډیبیو کړی دا په دې سیریز کې، هغه عرفان خان دی، زبردست کلاړي دی، ښه بیټسمین دی، ورسره بالینګ هم کوي. داسې بیټسمین دی چې ډیر تجزیه نګار دا وایي چې دی د ګلن میکسول د استرالیا چې کوم زبردست بیټسمین دی د هغه په شانتې بیټینګ کوي. دا سیریز چې کوم دا د ګلن میکسول لپاره ډیر زیات افسوسناک او ډیر زیات زه به وایم چې د هغه لپاره ښه سیریز نو په 3 میچونو کې 2 کې 0 کړی دی او په دویم میچ کې زما سونه خیال دی یو څو رنزونه کړی دی او په 3 میچونو کې د حارث رؤوف ښکار شوی دی. د حارث رؤوف، شاهین افریدي، نسیم شاه، حسنین بولینګ چې کوم دی دا ډیر زیات زبردست او په 3 میچونو کې پاکستان په مجموعي توګه 28 وکټې اغستې دي. یقینا چې شاهین افریدي او حارث رؤوف کا ذکر ونه کړی شي نو دا به کم وي. د دې نه علاوه زه به ذکر وکم چې د پاکستان په دې ټیم کې اوس چې کوم یو ټیم ورک دی د پاکستان یو یونټ دا پای کې به غټ کریډټ مونږ ورکو جیسن ګلیپسي لا څوک چې د پاکستان وایټ بال هیډ کوچ دی، هغه ډیر زیات هغه ته کریډټ دی. یقینا چې هغه استرالوي بالر پاتې شو نو یقینا چې هغه ته د استرالیا کنډیشن هم پته وي، د هغې مطابق د پاکستان ټریننګ کړی وي. په دې کې د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې پاکستان چې کوم سټرنث دی، د پاکستان چې کوم طاقت دی، هغه د پاکستان بولینګ دی. تاریخي طور د پاکستان بولینګ چې کوم دی ډیر زبردست پاتې شوی دی. د بولینګ په ذریعه باندې پاکستان میچونه ګټلي دي. زه نه انډر اسټیمیټ کوم د پاکستان ډیر سټارز بیټسمنان چې کوم دی پاتې شوي، جاوید مهداد، انضمام الحق، محمد یوسف، یونس خان. د دې نه علاوه بابر اعظم اوس چې کوم دی بهترین لوبغاړی دی او محمد رضوان په خپله ښه بهترین لوبغاړی دی. خو زه به ذکر کوم چې دا سیریز پاکستان د بولینګ په مرهون منت ګټلی دی. کتونکو د دې نه پس د پاکستان او استرالیا ترمنځ T20 میچونه هم شروع کیږي. 14 نومبر باندې اولنۍ T20 دا، په 14 دویم دا، په 18 دریم دا. یقینا چې پاکستان له دا کمبینیشن برقرار ساتل پکار وي. که استرالیا غونتې مضبوط ټیم له ټف ټایم ورکول وي یا د هغوی نه میچ ګټل وي یا سیریز ګټل وي نو دا اوسنۍ چې کوم سکواډ دی د پاکستان، خاص کر د بولینګ چې کوم کمبینیشن دی دا ډیر زیات بهترین دی. موږ وکتل چې پاکستان ډیر لیمیټډ اوورونه کړو، استرالیا ډیر عموما به موږ وکتل چې ټول میچونو کې هغوی مکمل اوورز نه دي کیلو کړي. نو موږ ویلی شو چې پاکستان په T20 کرکټ کې 20 اوورونه ډیر په اسانۍ سره کولی شي او دا فاست بالران چې کوم دي د پاکستان، خاص کر محمد نسیم شاه، د دې نه علاوه شاهین افریدي، محمد حسنین،
حسین چې کوم دی ډېر بهترین بولر دی او د دې نه علاوه زه به ذکر وکړم د حارث روپ هغه هم بهترین بولر دی. یقینا چې موږ ته د 90s د وخت یاد تازه کړی دی. هغه ملګري څوک چې په 90s کې یا کرکټ کړی وي یا د 90s نه هغوی په کرکټ باندې پوهېږي، یقینا د پاکستان چې کوم اولنۍ د اوسنۍ بولینګ دی، بولینګ کمبینیشن دی، دی یو ترتلي خوره کړې ده. په هندوستان کې د دې نه علاوه په انګلینډ کې، په استرالیا کې ټول فاست بولران پخواني چې کوم دي هغوی وایي چې دا اوسنۍ کمبینیشن د پاکستان چې کوم دی دا ډېر زیات لیتل دی، ډېر زیات خطرناک دی. که هر رنګه ټیم مخې ته راشي دی به تس نس بوځي، خو پاکستان له یقینا د دې ټیمپو برقرار ساتل پکار دی چې په دې ردم کې مخ پر وړاندې راشي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په کلاسیک کرکټ کې د ویسټ انډیز چې کوم فاست بولرانو که هغه ملکم مارشل هغه مړ شوی دی، څو کاله مخکې مړ شوی دی. د دې نه علاوه کوټني واش چې کوم و د ویسټ انډیز او دغه رنګ مایکل هولډینګ شو، یا د دې نه علاوه کوټلی امبروز شو یا ایان بیشپ شو. دا ټایپ بولران چې کوم مونږ ډېر کم په هسټري کې لیدلو او اوس چې کوم د سپورټس چې کوم پوهه خلک دي چې کوم پلیئرز دي هغوی دا وایي چې لکه مونږ ته د کلاسیک کرکټ یا ویسټ انډین کلاسیک کرکټ چې کوم دی د هغې د بولرانو یاد تازه شوی دی. د دې سره که مونږ ایډ کړو د وسیم اکرم یا وقار یونس چې کوم کمبینیشن نو هغه هم بهترین و. کتونکو زه به د ټیم یونټي خبره وکړم چې وقار یونس او وسیم اکرم به په کم ټایم کې بولینګ کوو، نو هغوی غوښتل چې مونږ کپتانان شو، خو بیچ کې چې کوم دی سلیم ملک کپتان جوړ شو. نو کله چې سلیم ملک کپتان جوړ شو نو دواړو بولران فاست بولران چې کوم وقار یونس وسیم اکرم پرفارمنس پای کاو، خو کپتان سره به خبرې نه کولې، ډسکشنز به نه کول. نو سلیم ملک یو انټرویو ما اورېدله، هغه وایي چې ما به وسیم اکرم ته وایي چې ته ډېر زیات عظیم بولر یې، که چېرته تا بولینګ ونه کړو نو په بل اینډ باندې وقار یونس راځي او هغه وکټ اخلي. نو په دې کمپټیشن کې به وسیم اکرم هم بالینګ شروع کړو. سلیم ملک وایي چې په دې طریقه باندې ما د دواړو بالرانو نه کار اخیستی دی. یقینا دغه شان کپټن له کول پکار دی، محمد رضوان له چې کوم دی بهترین سټریټجي سره مخې ته راتلل پکار دی چې هغه نه صرف په بیټینګ ټاپ اډر چې کوم دی میډل اډر چې کوم دی پای کې یو زبردست یو ښه کمبینیشن سره میدان ته وځي په ټي 20 کې. دغه رنګ د دې نه علاوه د پاکستان چې کوم بولینګ کمبینیشن دی دا هم بهترین دی او دې بولینګ کمبینیشن له پاکستان ته مخکې تلل پکار دی او چې کوم ټي 20 سیریز دی د استرالیا خلاف په 14 14 اتلسم، نو په دې کې به یقینا چې پاکستان بهترین پرفارمنس شو کې کچره دا بولینګ اٹیک وي. نو زه به د ټولو نه چې کوم کریډټ دی ما د دې نه مخکې جیسن ګلیپسي له ورکړه، خو زه به د پاکستان سابق فاست بولر عاقب جاوید له کریډټ ورکم چې هغه نه صرف د انګلینډ خلاف چې کوم ټیسټ سیریز شو پای کې دوه بولر چې کوم ساجد خان یا نعمان علي د هغوی مطابق چې کوم وکټ جوړولو یا پیچ جوړولو د هغې مطابق جوړ کړه او پاکستان هغه درېیمه ټیسټونو کې چې کوم دی د پاکستان دغه دوه بالرانو ټول وکټ تقریبا د دوه بالرانو اخیستې وي. نو زه به کریډټ عاقب جاوید له هم ورکم، دا د هغه چې کوم دی برین چایلډ دی د اوسنۍ کمبینیشن. کتونکو دا د نننۍ ورځ ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزی له اجازت ورکوي. د الله په امان.